یار د ډیوټي خبره مکه 8 غنټه زمونږ 24 غنټه ډیوټیانې کړې دي پوه شوې کنه د ډیوټي خبره ونه کې لار خو کنه په کومه راشي یاره سر نیمه غنټه خو شوه چې ورته ناست شي نو په کومه به یې کولاوئ نه دا میډم څوک ته دا د لګان حکومت دی کې د مشر پته نه لګي استاغه وای دا فلو ده بیا وای زکام دی ګبرانه نه یې مړه دا په موږ خلک دا موږ انسانان یو دا ته په موږ کومې لوبې وکړې او اوس ته دې خبرې ته وګورې چې ته لاک ډاون کې د شپې نه د 3 بجو نه روډونه ټوټل بند کړ دواړو غاړو ته د هسپټل خو کم از کم نه ده پکار هسپټل دلته نه لري که نه د هسپټل یار هیلث کیر ورکر په تندر ولا ډاکټران دلته پیشنټ چې چا سره راځي یار هغوی به څه کوي یاره زه ما بچي اوس چې سهار ته پرېښودم که نه نو اوس ولې دې ما دلته نه بندوي زه به ماته ویلی وی چې مه ځه که د فیسبوک حکومت دی بینچود او د میډیا حکومت دی بس نو دا ته وباسه که نه راشه وباسه دا خو مصیبت دی که نه چا ته هارټ اټیک شوي بل څه مسلې هغه به کومه شي AAmo Khalko Jang کړی چې کورونه دې دا واپس کړي چېرته لاړ شي ځان به پرې ووخو دوی نه شو والی بیا خو ووایه چې ما ته اډر دی چې ما یې کوله تاسې ووایه ته کولاو که که نه راشه یار بیا کولاو که که نه څنګه ورکې یاره داسې پیریان خو نه دي چې غیب به شي په بله به والوځي یاره عجیبه خبرې کې دا ګاډو والا چې نننۍ ترې مونږ به څنګه ده دا نه پنځه پیرې خدای غریب کېنه یاره دا مخه کولاو که تا ته نور اړو څوک غږ نه کوي ټول په هغې روان دي د دې کمپلیکس دا ډاکټران درته یار ایچ ام سی والا ډاکټر ته زما ریکوست ده چې کایندلی یا خو هلته نه د سروسز بایکاوټ وکړي ورته دا څه ضلالت کې به خلک په عذابېږي خلکو سره پیشنټس دي هغه دلته کې ګاډو کې دغه شان د ناست دي پولیس بالکل څه حرکت نه کوي کمشنر صاحب راغو هغه اورډر وکړ چې یاره چاته به هم هغه نه کوي سټریک اورډر دي څوک به نه پرېږدي دننه بیخي څه مینجمنټ یا هېڅ سټراتیجي نشته ورسره
سعادت شهزاد صاحب ته یا چاته هغه کې یار چې د کم از کم د دغه ته ډسټرکټ مینجمنټ والا ته وایي چې هاسپټل ته خو کم از کم لارې مه بندوي چې ډیوټي وي پیشنټس دي ورسره بلا لانجې دي او خلک بالکل نه پرېږدي دلته کې سهار راسېده بلکې دویمه ورځ د دا ضلالت شروع دی هغه راغو صاحب ډي سي راغو اي سي راغو ګاډي ته وختل چکر یې ولاړه وتښتېده د شرمه چا سره خبرې نه شوې کولی ځکه ته پته چې غول مې خوړلي دي اوس یې صفا کولی نه شم डी सी صاحب راغو یو ډاکټر صاحب ته وی आवाज غاډي کې ناستو وی تا ماسک نه دی چولې 500 روپۍ ته نه واغسې نه رسید ورکو نه 100 پیسې جیب ته کړو لاړو تختیدو 500 روپۍ ډاکټر نه واغسې نه رسید نه څه شي نه څه بس غاډي دوخه ته 500 روپۍ ته چپا کړې یوازې کس په غاډي کې ماسک چاته واچي اسې مو خلک ذلیله کړل داسې خلک زمونږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن او دا ډي ام جي او دا فلان کې ګروپ او دا ډنګلې ګروپ او دا سی اس اس او دا انټلیکچوالز دا منټالیټي ده دا د کلیبر چې سوچ نه کی چې د هاسپټل والا سېکټر ما بند کړی دی او هغې ته چې د یو هغه د چا سره ایمرجنسي وي د ډاکټر ډیوټي په ضلالت کې هلته کې په ګرمۍ کې او دې کې خوارۍ دا غرق دی دا ملک